سلامونه، بیا هم په خیر راغلی. افغان جرمن انفو پښتو په جرمني لوستنو ته د فروشاین یا د لایسنس د برخې پوښتنې او ځوابونه دي. اتم څپرکی یا اتم بوګن دی. د اتم بوګن لومړۍ پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. mit welchem Gefahren müssen Sie rechnen؟ دلته مو باید د کوم خطر حساب لا تر مخه کړی وي. لومړی راځو انځور ته. انځور به وګورو. په انځور کې مونږ ته ښایي چې مونږ په داسې یو سړک کې یاستو چې کیدای شي دا د 150 سړک وي یا هم د 50 سړک وي، ځکه دلته هیڅ شیلډ نشته. خو د بایسکل چلوونکي ته یا د بایسکل کوم ماشوم د دواړو ته باید فکر وي. راځو پوښتنې ته. په پوښتنه کې وایي die Junge auf dem Fahrrad wird auf dem Radweg weiterfahren. دغه کوم ځوان چې دلته دی، د ځوانکی د بایسکل سره، دا به په همدې سړک باندې پاتې کېږي او مخکې به ځي؟ نه، ځکه زه خبر نه یم چې دا به سړک ته راوړي او که نه. Der Junge auf dem Fahrrad wird auf die Fahrbahn fahren. هو، کیدای شي چې دغه هلک یا دغه ځوانکی د بایسکل سره یو دفعه دې سړک ته راواوړي. stehen bleiben، دا هم دلته ودرېږي. ما وایي چې هر کله داسې پوښتنې راځي تاسو به هغه جنبې نیسئ چې تاسو ته کومې د خطر علامې ښیي. احتیاطي جنبه تاسو ته درکوي، تاسو به هغه ځوابونه نیسئ. ځواب ته راځو. diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. In einem Wohngebiet rollt ein Ball vor Ihr Fahrzeug. ستاسو د ځغلیدونکې وسیلې مخکې یا د موټر مخکې تاسو چېرته په استوګن ځایونو کې استئ، یو بال یا هم توپ را روان دی یا ځغلي تاسو د موټر په مخ کې روان ده. Wie müssen Sie reagieren؟ څنګه به تاسو غبرګون ښایي دلته؟ Ausweichen، موټر اخوا دیخوا ته اشترنګ ووهي؟ نه. Weiterfahren، لا مخکې ځئ څه قصه کې مه کېږه؟ نه. bremsen، دفتن به بریک نیسئ، ځکه که تاسو ausweichen وکړئ هم فایده نه کوي، خطر لا هم ډېر روایسي. که ماشوم را منډه کوي یا د کومې خوا نه راوځي، او یا هم weiterfahren کې هم کېدای شي کومه ستونزه رامنځته شي. نو ښه خبره دا ده چې کله تاسو توپ د موټر مخې ته ولیده، نو هلته باید تاسو پوه شئ چې یا ماشوم را روان دی یا یو څوک را روان دی دې بال پسې. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دریمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig fahren؟ ولې باید تاسو دلته په لا ډېر احتیاط سره موټر وچلوئ؟ راځو انځور ته. په انځور کې ګورو. ما خیال ته راځي چې دا واوره ده، ځکه د ونو سرونه هم سپین سپین دي. مونږ ته ښایي چې مونږ په یو واورین سړک باندې یاستو. پوښتنو ته راځو. Weil der Fahrbahn durch den falsche parkende PKW verengt، ځکه د دغه موټر یا ځغلیدونکې وسیلې په واسطه باندې چې دلته خراب پارک سوی ده یا درېدلی ده، سړک وړکی سوی. هو. Weil die Sicht durch die Kurve behindert ist، زمونږ دید د دغه ګولاهي د وجې نه لنډ سوی ده. هو، مونږ اخواته نه وینو چې شی دی چې نه دی، موټر دی یا کوم بل څه را روان دی. Weil die Fahrbahn glatt ist، ځکه چې دغه سړک یا دغه ځغاستلیکه چې ده دا هم یخ وهلې ده. هو، دا درې واړه سم کېدای شي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 4مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. بیا هم انځوریزه پوښتنه ده. Wie verhalten Sie sich hier richtig؟ تاسو دلته څنګه سم چلند کوئ؟ راځو انځور ته. په انځور کې ګورو په شولو کې موټر روان دی. دلته ګورئ د شیلډ ته. په سړک باندې هیڅ د برګه پټه نه ښکاري. د پلي تلونکو د کسانو دپاره چې کومه برګه پټه ده دلته دا نه ښکاري، یوازې مونږ ته لوحه ښکاري. نو مونږ به څه کوو؟ سړک هم واورین ده، واوره ورېدلې ده، نو موټر ښویېږي. پوښتنې ته راځو. Ich bremse vorsichtig، زه ډېر په احتیاط سره بریک نیسم.
هو، یو وار خو بریک هم نشي نیولی ځکه موټر خویږي درنه. Ich fahre vorsichtig weiter, da keine Markierung auf der Fahrbahn zu erkennen ist. زه ورو او ډیر په احتیاط سره وړاندې ځم ځکه ماته که ما د پلي تلونکي کسانو لپاره چې هغه برګه پټاره ده هغه ماته نه ښکاري. نه، ما خو دلته شیلډ ولیده. Ich ermögliche der Fußgängerin auf der rechten Seite das Überqueren der Fahrbahn. دغه کوم یا دا کومه ښځه چې د هر څوک چې د پلي تلونکي دا غواړي د سړک دې غاړې نه دې خواته لاړ شي، زه دې ته دا ممکنه کومه چې دا د دې سړک نه واوړي، دې خوا د سړک نه واوړي اخوا ته لاړ شي. یعنې زه بریک نیسم، هغې ته وخت ورکوم چې تیر شي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. پنځمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. انځور ته راځو. انځور ته ګورو چې په موټر په سړک باندې اوبه ولاړې دي او موټر هم اوبه بادوي. د مخکینی موټر چې کوم روان ده. Warum ist hier ein größerer Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug erforderlich? ولې دلته وایي د دغه مخکیني موټر نه واټن نیول یا د مسؤلیت واټن نیول ډیر مهم دی او اړین دی. تاسو ته ویل کیږي چې تاسو دې نه واټن ونیسئ. Weil der Bremsweg länger ist als auf trockener Straße. مونږ تل ویلي دي کوم سړک چې لوند په هغې کې زموږ د بریک نیولو لاره نوره هم اوږدیږي. ځکه په وچ سړک باندې که تاسو بریک ونیسئ ممکن موټر جای په جای ودرېږي، خو که په لوند سړک باندې تاسو بریک نیسئ موټر لا هم خویږي. نو د دې لپاره ستاسو واټن باید د مخکیني موټر سره ډیر اوږد وي. Weil sonst Spritzwasser der Sicht erschwert او هم دغه کومې قطرې یا دغه وړې وړې اوبه کومې چې ستاسو د موټر شیشې ته راالوځي کیدای شي دا اوبه ډېرې مردارې هم وي، خټینې هم وي، ستاسو شیشه ونیسي او تاسو په لنډ وخت کې ونه شئ کولی چې ووینئ. هو، weil sonst Unebenheiten der Fahrbahn später erkennbar ist. دا هم کیدای شي چې د سړک هواري هم مونږ ته ډېره ناوخته ښکاره شي. کیدای شي سړک خراب وي، ټیټه جیګه ولري، موټر باید استا شي ځکه اوبه دي، د اوبو لاندې ځای نه ښکاري. د دې له وجې نه باید دا ټولې احتیاطي جنبې عملي کړل شي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig fahren? ولې دلته باید تاسو ډیر په احتیاط سره لاړ شئ. ګورئ یو خواته هم شیلډ نسته یا هماغه ترافیکي لیکدړه نسته ده. منی ده پاڼې راغورځېدلې دي. پوښتنې ته ځو. Weil beim Bremsen erhöht Rutschgefahr besteht. سهار موسم ده، پرخیم ورېدلی، سړک لږ زرکې لونده، کیدای شي وایي کله چې تاسو بریک نیسئ موټر وخویږي. هو، weil das von linken kommende Auto Vorfahrt hat. دغه موټر لومړیتوب لري. نه، زه لومړیتوب لرم. Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte. او د راسته خوانه کوم موټر چې د هغه هم راتلونکی کیدای شي یا را روان اوسي. هو، دا هم امکان لري. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اومه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه. Mit welchen Gefahren müssen Sie vor allem in ländlichen Gebieten rechnen? ländlichen Gebieten هماغه د اوسېدلو یا د او استوګن ځای نه بیرون کومې چې د کروندې ساحې دي، کومې چې ځمکې دي پې باندې، هغه ساحې ته څنګه باید تاسو متوجه اوسئ او هلته خاص خطر هم کیدای شي اوسي ځکه تاسو باید وختي لا د دې حساب کړی وي چې دلته خطر شته. Mit überbereiten landwirtschaftlichen Fahrzeugen. ډیر باردار او سور لرونکي کروندین ماشینونه لکه تراکتور، ټریلرونه او نور هغه ماشینونه چې د کروندې یا په ځمکو کې کار ترې اخیستل کیږي. Mit Fahrbahnverschmutzungen. د سړک چټلېدا هم امکان لري او کیدای شي ډیر شپورونه یا هغه لارښوونې چې دي هغه پټې وي او سړک مردار وي. Mit langsamem
mit langsamen Landwirtschaftlichen Fahrzeugen ډیر ورو ځغلیدونکې وسیلې، هغه تراکتور وي، تراکتور پسې نور شیان تړلي وي، معمولا دی ډیر آسته آسته ځي. دا درې واړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Atama Puchtana, der Zaluru Numero Puchtana da. Welche Auswirkungen kann Haschisch-Konsum haben? کومه اغیز کولای سي د حشیشو کارول ولري؟ Fehler bei der Verarbeitung von Informationen können zunehmen. کومې اشتباهګانې یا خطاګانې یا سهوې د معلوماتو په راکړه ورکړه کې وي هغه لا هم ډېرې سي. Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen. د هغه څه خطر یعنی د بېهوش کېدو خطر، هوش له لاسه ورکولو خطر لا هم زیات سي. هو Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung können eintreten. د اشتباه پیشبینی کولو د ځغاستې یا هم د راتلونکي موټر یا هم د مخکینی موټر سره د فاصلې غلطه اندازه لګول. یعنی لومړی خو موږ معلومات صحیح تحلیلولی نسو، که هغه لوحه ویل وي، که هغه د موټر لیدل وي، که هغه څوک لیدل وي د سړک په سر باندې. دویم کیدای سي چې بېهوشه سئ، او دریم دا هم کیدای سي چې تاسو غلط اندازه د سرعت ولګوئ او مخکینی موټر سره مو یا شاتني یا هم نورو کوم موټرونه چې د هغې سره ستاسو د کافي فاصله نه وي. دا ټول ځوابونه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. نهمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه. Wer muss blinken؟ دلته باید څوک خپله اشاره ووهي. زه په فورفارشټراسه کې یم او دا آسماني موټر هم د لارۍ موټر دا هم په فورفارت سړک کې دی. دا سور موټر مخامخ روان ده، خو زه غواړم چپ لاس ته د فورفارشټراسې نه ووځم. څوک باید دلته اوس خپله اشاره ووهي؟ هر هغه څوک چې په مستقیم او نیغه لاره باندې نه ځي هغه باید خپله اشاره ووهي، که هغه په فورفارشټراسه کې وي، که هغه په ګولایداره سړک کې وي، که په هر سړک کې وي. Ich selbst، زه باید خپله der blaue LKW او هغه آسماني موټر باید خپله اشاره ووهي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. لسمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Was ist hier zu beachten؟ دلته مو څه ته باید پام وي؟ سړک ده، په شپېتو کې روان یو، landliche Straße یا د ښار نه بیرون، استوګنځای نه بیرون ده، ګولایي ده، موږ پسې شاته څوک نشته، په شپېتو کې روان یو. Die Fahrbahnbegrenzung darf in keinen Fall überfahren werden. په هیڅ یو حالت کې اجازه نشته ده چې دلته تاسو موټر وځغلوئ. هو langsame Fahrzeuge müssen möglich auf dem Seitenstreifen fahren. هغه رو تلونکي موټرونه باید دلته په دې سړک باندې لاړ سي. Linke von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten werden. Links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten werden. دلته باید و نه درېږي په هیڅ وجه باندې. هو دا سم ده. په لومړي سر دلته die Fahrbahnbegrenzung darf in keinen Fall überfahren werden. اجازه نشته ده چې د دې ځای نه دې خواته راواوړئ. هو خو په هغه صورت کې چې تاسو ته ضرورت وي تاسو کولی شئ دا وکاروئ، لکه تاسو اړینو مرستو ته اړتیا لرئ، موټر هم خراب سوی ده، نو کیدای شي چې تاسو دې خواته راواوړئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. یولسمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Was bedeutet diese Verkehrszeichen؟ د ترافیک لیک دړه څه معنا ورکوي؟ دې ته اندریاس کرویڅ وایي. ګوري سرونه یا د ضرب علامه ده، د سرونه سره دي، منځ کې سپین، او دغه علامه چې ده دا د برق نشاني موږ ته ښیي، د برېښنا. Was bedeutet diese Verkehrszeichen؟ Es ist immer zu warten, wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert. موږ باید تل ودرېږو. موږ ته دا ویل کېږي چې تاسو باید تل ودرېږئ کله چې تاسو په ریل پټلۍ باندې کومه ځغلېدونکې وسیله وینئ. Der Schienenverkehr hat immer Vorrang. هغه ځغلېدونکې وسیلې چې په ریل پټلۍ باندې وي هغه تل لومړیتوب لري. Hinweis
auf vorhandene elektrische Oberleitungen. مونږ ته دا لارښوونه هم کوي او ښیي چې دلته د برېښنا مزي کیدای شي واوسي. دا هم سم ده. 3 واړه ځوابونه سم دي. 12مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Was kann schon durch eine 20%ige Überladung eintreten? څه پېښېدلی شي کله چې موږ 20% وزن نور هم په موټر باندې زیات کړو. Über Beanspruchung der Bremsung په بریک نیولو باندې ډیر زیات فشار راځي. Schäden an tragenden Fahrzeugteilen کیدای شي د دغه موټر یوه برخه خرابه سي یا ماته سي. Verschlechterung des Lenkverhaltens د اشترینګ وهلو یا د اشترینګ نیولو هغه کومه یعنی موږ نه د اشترینګ وهل خرابېږي. اشترینګ ډېر په اسانه باندې نه وهل کېږي او درندېږي. ټول ځوابونه سم دي. 14مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه دلته سمه ده. موږ په داسې یو ساحه کې یاستو چې هیڅ لیکدړه نشته ده. 2 دانې پلي تلونکي کسان دي. زه غواړم راسته لاسته تاو سم، خو زما لید دلته لنډ ده. زه نه وینم چې په دې سړک باندې څه شی دي. Vor der entgegenkommenden Person durchfahren, weil diese Wartepflicht ist. مخکې له دغه سړي نه تاو سه لاړ سه ځکه دا باید ماته ودرېږي. نه. Weiterfahren, weil mich beide Personen vorlassen müssen. مخکې لاړ سمه دا دواړه کسان باید ما پرېږدي. نه. Warten, weil beide Personen Vorrang haben. ځکه دواړه کسان لومړیتوب لري په ما باندې. هو، دا کسان دلته په ما لومړیتوب لري. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Was gilt hier؟ دلته څه شی پلی کیږي؟ یو سړک دی، دلته ترافیک ولاړ دی، لارښوونه کوي. Abbiegen ist nicht zulässig. تاوېدلو ته اجازه نسته ده. Die Kreuzung darf überquert werden. زه کولی سمه سړک نه تیر سمه. Vor dem Einfahren in die Kreuzung muss auf weitere Zeichen des Polizeibeamten gewartet werden. زه دلته راځم درېږم، نور زه د ترافیک پولیس اشارې ته تمه کېږم چې چی راته وایي بیا پس دغې نه ځم. نه، کله چې د ترافیک مخ او شا موږ ته وه موږ باید ودرېږو، او چې د ترافیک مخ او شا موږ ته نه وه موږ ته اجازه شته ده چې موږ لاړ شو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده. زه په داسې یو سړک باندې یم چې زه باید لومړیتوب ورکړم. زه د لومړیتوب لرونکي سړک ته اوړم. ما نه مخکې دلته بیا هم آسماني موټر ده، چپ لاس راسته لاسته مې، او موټر سایکل په لومړیتوب لرونکي سړک کې ده. Ich darf vor dem blauen PKW fahren. ما ته اجازه شته ده زه مخکې له دغه موټر نه لاړ شم. نه، ځکه ما ته Vorfahrt gewähren ده، زه باید ده ته لاره ورکړم. Ich muss den blauen PKW durchfahren lassen. زه دې ته اجازه ورکړم چې دا لاړ شي. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. او زه باید دې موټر سایکل ته لاره ورکړم چې لاړ شي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه دلته سمه ده. شیل ته راځو ګورو. ماته ترافیکي لیکدړه ده، وایي چې دلته راورسېدې، سټاپ کېږي به، درېږي به. مخامخ راتلونکی بس دی. په عمومي سړک باندې کوم چې لومړیتوب لري یوه ښځه په بایسکل باندې. ګورو. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen. دغه بایسکل چلوونکي ته باید لاره ورکړم چې لاړ شي. Den Bus durchfahren lassen. د بوس ته باید لاره ورکړم چې لاړ شي. An die Haltlinie anhalten. زه راځم دغلته دغه سړک یا په دغه کرښه ته چې راورسېدم باید زه ودرېږم. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. بیا هم Welches Verhalten ist richtig؟ انځور ته راځو. موږ ته وایي چې کومه کړنه سمه ده. زه په Vorfahrtstraße کې یم. ګورم چپ لاس ته تاوېږم.
پوښتنې ته راځو. Welche Verhalten ist richtig? Ich fahre zuerst. زه لومړی تاویږم. زه لومړی ځم. هو ځکه زه په Vorfahrtstraße کې یم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتلسمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. د ترافیکي لوحو کمبیناسیون یا دوه دانې لوحې دي. کله چې دوه یا درې لوحې وي دې ته کمبیناسیون Verkehrszeichen Kombination تل د لاندې نه پورته ویل کیږي. یعنی لومړی دا ویل کیږي بیا پس دغې نه ده. Worauf müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen einstellen? څه رقم مو باید آماده کړی وي ځان کله چې تاسو دغه شیلډونه وینئ. Darf, darauf, د هغه شي dass auf der Fahrbahn Schnee oder Eisglätte herrscht. په سړک باندې کیدای شي واوره او یا هم کنګل وي. هو. Auf der Fahrbahn Wintersport betreiben wird. د کیدای شي چې د ژمني سپورت هم یو وار په دې سړک باندې ووسي او یا هم Wintersport nur auf dem Gehwege stattfindet. یا دلته وایي چې د ژمي سپورت که هغه سکي وي که هم دغه ساتیري یا لوبه وي نو یوازې په د پلي تلونکو پټارې باندې وسي. نه، احتیاطي جنبه دا ده چې کیدای شي دا یو دفعه سړک ته راوړي او سړک هم یخ وي. دا موږ ته د خطر علامه راښیي، خبرتیایي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Nun نسمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Wie müssen Sie sich in dieser Verkehrssituation verhalten? دلته باید تاسو څنګه یا کومه کړنه وکئ. انځور ده، په انځور کې ماته وایي شټاپ شیلډ دی، زه دلته باید ودرېږم. راځم پوښتنې ته. Ich muss an der Haltlinie anhalten und Vorfahrt gewähren. زه باید دلته راسم ودرېږم او لومړیتوب بل یو ته ورکړم. یعنې په دغه سړک باندې چې څوک ځي او راځي هغه لومړیتوب لري. Nur bei Querverkehr anhalten. یوازې هغه وخت دلته ودرېږه کله چې په دې سړک باندې موټر وي. نه، کله چې شټاپ شیلډ وي تاسو ارومرو اړ یاست چې دلته که موټر وي نه وي ودرېږئ باید یو وار. Nur am Stoppschild anhalten. یوازې راځئ دغلته ودرېږئ. نه، an der Haltlinie anhalten und Vorfahrt gewähren. دلته ودرېږه او Vorfahrt ورکړه. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شلمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetrieb. تاسو یو ډنډه موټر چلوئ. Welche Fahrweise führt innerhalb zu einem hohen Kraftverbrauch? کومې کړنې د دې سبب ګرځي دننه په ښارونو کې چې تاسو ډیر زیات تیل مصرف کړئ یا موټر مو ډیر زیات تیل مصرف کړي. Starkes Beschleunigung, ډیر سرعت ورکول. Fahren in höherem Gang, موټر چلول په یو جګ ګیر کې. نه. Fahren mit höher Motordrehzahl. موټر چلول د ماشین ته ډیر یا د ماشین کله چې ډیر ریز اخلي په هغه وخت کې موټر ته تاسو یو خو سرعت تیز ورکوي او یو ریز ډیر ورکوي موټر ته غونق. دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. د ب برخې لومړی پوښتنه ده د څلورو نمرو پوښتنه. Sie fahren schon lange mit höherer Geschwindigkeit. تاسو د ډیره وخت نه په ډیر جګ یا لوړ سرعت کې روان یاستئ. Welche Auswirkungen kann diese haben? کوم اثرات لرلی شي یا لرلی شي دغه زموږ ډیر سرعت تر ډیره وخته پورې. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab. زموږ هغه توجه پاملرنه چې د هغه راټیټیږي. هو. Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach. زموږ هغه احساس چې ده وایي زموږ سرعت یا تیزوالی ډیر جګ ده یا ټیټ ده هغه داسې کیږي کله چې موږ ډیر وخته پورې موټر په ډیر سرعت کې وچلو موږ وایي چې زموږ موټر ډیر سلو یا استه روان ده. Das Gefühl für die richtige Kurvengeschwindigkeit wächst. ستاسو احساس په هغه وخت کې چې تاسو غواړئ په ګولایګانو کې سرعت واخلئ یا ګولایګانو کې څنګه ځئ هغه ستاسو احتیاط او پاملرنه زیاتوي. نه، دغه دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. څلورمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. دویمه پوښتنه یو ویډیوي پوښتنه ده. لومړی راځو ویډیو ګورو.
په ویډیو کې موږ په یو د ښاري یا استوګنځي ساحې نه بیرون یاستو، په اویاوو کې روان یاستو. شیلډ ښیي چې د موټر د مخکې کېدو اجازه موږ نه لرو، خو پوښتنې ته ځو. ګورئ دلته موږ په فورفاشتراسه کې یاستو، سرعت په اویاوو کې ده. دا موټر غواړي له دې سړک نه راووځي دلته، او دا آبي موټر هم یا آسماني موټر هم راغی. پوښتنې ته ځو. Warum müssen Sie jetzt stark bremsen? ولې تاسې باید دلته اوس ډېر کلک بریک ونیسئ. که تاسو ویډیو یا دفعه شاته کوئ، دغه آسماني موټر کله چې له دې ځای نه راغی ډېر تیز راووته، نو د چپ لاس ته خوا یې ما ته رانږدې شوه. که زه اوس په همدې سرعت باندې چې روان یمه لاړ سمه، دا موټر زما لاس ته نور هم راوړي، نو کیدای سي چې ترافیکي پیښه راپېښ سي. wegen des PKWs د دغې لارۍ موټر په وسیله له وجې نه باید زه بریک ونیسم. wegen des LKWs wegen des Transport د دې دواړو له وجې نه، د LKW له وجې نه، wegen des PKWs د دغه وړکي موټر یا دغه آسماني موټر له وجې نه باید زه بریک ونیسم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. درېیمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده، انځوریزه پوښتنه ده. ګورو په انځور کې زموږ شاته موټر را روان دي، موږ په اوټوبان کې استو. راسته یا لومړۍ کرښه بنده ده، په دویمه کرښه روان یم، درېیمه کرښه کې هم مانه بل موټر روان دی، زه په سلو کې یم. پوښتنې ته راځو. Sie nähern sich diesen Fahrzeugen. Wie sollten Sie sich in dieser Situation verhalten? ته وایي دغې موټرونو ته لا نږدې کېږي، په دې حالت کې باید تاسو څه وکئ؟ Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen und überhole vorsichtig den weißen PKW. زه په خپل سړک باندې پاتې کېږم او له دغه سپین موټر نه مخکې کېږم. یوه خبره صحیح ده چې ته باید په خپل ځغاستلیکه باندې ودرېږي، خو له دغه سپین موټر نه د مخکې کېدو اجازه نه لرې. Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen aber ohne den weißen PKW zu überholen. زه په همدغه ځغاستلیکه کې پاتې کېږم، خو د دغه سپین موټر نه مخکې کېږم. هو. Ich wechsle auf dem linken Fahrstreifen und betätige die Lichthupe, bis der Vordermann den Fahrstreifen freigibt. زه چپ ځغاستلیکې ته را اوړم، دته د چراغ په وسیله باندې اشاره ورکوم چې ماته لاره را خوشي کړم. نه، تا پسې شاته بل موټر را روان ده، ستا فاصله او د دې موټر ترمنځ فاصله ډېره لږه ده او بل ته اجازه نه لرې چې بل موټروان ورخطا کړي. یوازې دغه کړنه سمه ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 4مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Welche Gefahren können durch falschen Betätigen einer manuellen Leuchtweite-Regelung einstehen? کله چې تاسو یو موټر لرئ او د هغه څراغونه باید تاسو خپله عیار کړئ. کله چې تاسو د هغه څراغونه غلط عیار کړئ، د هماغه لارښوونې چې کومه تاسو ته لارښوونه سوې ده هغه رقم عیار نه کړئ، نو کوم خطرونه کیدای شي مخته راسي. Zu geringe Sichtweite کیدای شي د دې له وجې نه چې مونږ دغه څراغونه غلط برابر کړي دي، عیار کړي دي یا ټیټ او جګ دي، مونږ ډیره لنډه ساحه ولیدلی شو. Blendung des Gegenverkehrs د مخکې را روان موټر یا هغه په بل لاس باندې چې کوم موټر را روان ده هغه سترګې یو دفعه ویوړل شي د غلط څراغ له وجې نه، که ډیر پورته وي خو د هغه په سترګو لګېږي، که ډیر ټیټ وي زه سرک نه وینم. Ausfall der Scheinwerfer د شاینورفرونه یا همدغه څراغونه یا موږ ته چې رڼا کوي دا خراب سي. نه، دغه دواړه سم دي. 5مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Was gilt auf Kraftfahrstraßen؟ د په تیز تلونکي سړک کې کوم پلي کېدونکي دي؟ یو خو اوټوبان یو هم هغه لویه لار چې یوازې 2 شپوره درلودلی شي، کله هم 3 کله هم 4، خو ډیری وخت یوازې 2 ځغاستلیکې لري، یو د تلو یو د راتلو. Bei Dunkelheit darf schneller gefahren werden, als es die Reichweite des Abblendlichts zulässt.
په تیاره کې هغو نه تاسو باید منډه وکوئ تر کومې اندازې پورې چې ستاسو هغه ډیم لیک تاسو ته لاره ښیي. نه، دا د څراغ پورې هېڅ اړتیا نه لري، تړون نه لري. einfach nur an der Kreuzung und Einmündungen راتلل یا ننوتل یوازې په 4 لارو کې او یا هم هغه سړکونه چې یو د بل سره یو ځای کیږي. هو wenden verboten تاویدل پکې منع دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie hinter Ihrem PKW einen Anhänger mit Auflaufbremse mitführen wollen؟ څه شته مو باید پام وي کله چې تاسو یو وړوکی ټریلر خپل موټر پسې تړئ، هغه هم چې خپله بریک ولري. ځینې ټریلرونه دي چې واړه دي، هغه بریک نه نیسي، یوازې ستاسو موټر بریک نیسي، او هغه ټریلرونه چې هغوی خپله بریک نیسي د موټر سره یو ځای. Dass das Abreißseil mit dem Zugfahrzeug verbunden ist. دې ته مو باید پام وي چې د ټریلر هغه برقي وسیله چې کوم یوه ده هغه باید اصل موټر سره وصل سي یا وتړل سي لاینونه. هو dass die tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers nicht größer ist als die vor den PKW zugelassene Anhänglast. هغه کوم وزن یا ټول وزن چې تاسو ته اجازه درکړه سوې ده پیوندې بارې کوي، هغې نه باید بار ډیر نسي. Dass die zulässige Hochgeschwindigkeit dieses Zuges auch auf der Autobahn 60 Kilometer beträgt. ډیر لوړ سرعت په اوټوبان کې 80 کیلومتره ده، هغې نه باید زیات لاړ نسي. نه، مونږ ویلو چې 80 کیلومتره په ساعت کې کولی سي لاړ سي یا 100 کیلومتره. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اومه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Was müssen Sie bei einem PKW mit Wohnanhänger vor Fahrtbeginn prüfen؟ کله چې تاسو خپل موټر یا هغه وړوکی موټر غواړئ حرکت ورته ورکړئ، مخکې له حرکت نه تاسو خپل موټر پسې Wohnanhänger یا هماغه کوټې والا لرونکی ټریلر چې Wohnanhänger یوه کوټه ده یا یو وړوکی کور ده، خو په موټر کې یا په ټریلر کې ده. هغه چې کله تاسو خپل موټر پسې تړئ او حرکت کوئ، څه شی مو مخکې باید یو ور کتلی وي. Ob die Sicht nach hinten durch die Rückspiegel ausreicht؟ دا باید تاسو یو دفعه وګورئ چې ځکه دا Wohnanhänger یا همدغه کوټې چې دي، سیاري کوټې چې دي، د دې برلګ زرکۍ لوی وي د موټر نه. کله چې تاسو دا تړئ، اول باید دا وګورئ چې تاسو ته په دواړو ښیښو کې راسته او چپه شاته دا ځایونه ښکاري او که نه ښکاري. Ob die Beleuchtungseinrichtungen des Anhängers funktioniert، او که د دغه کوټې چې کوم یو سیاره کوټه ده تاسو موټر پسې تړلې ده، د دې ټول څراغونه کار کوي. Ob die Mitfahrer im Wohnanhänger die Sicherheitsgurte angelegt haben، او که هغه نفر چې په همدغه کوټنۍ کې ناست ده هغه خپل کمربند تړلی ده او که نه. په دې وخت کې کوټنۍ کې هیڅ اجازه نسته ده چې څوک دې په دې انهنګر کې کینی. Diese Frage wurde richtig beantwortet. معنا دا چې کله تاسو دا کوټې والا موټر خپل موټر پسې تړئ یا ټریلر موټر پسې تړئ، نو هغې کې اجازه نسته ده چې په رفتار کې څوک کینی. یوازې هغه وخت تاسو دې نه کار اخیستی سئ یا پکې کیناستی سئ چې موټر ولاړ وي. اتمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Worauf ist beim Luftdruck der Reifen zu achten؟ څه شي ته مو باید پام وي کله چې تاسو موټر کې هوا د موټر ټایرونو کې هوا اچوئ یا هوا ټایرونو ته مو د څنګه پام وي؟ Luftdruck bei starker Beladung nach Betriebsanlage erhöhen. کله چې تاسو یوازې یاستئ نو موټر کې به د یو نفر په اندازه باندې په ټایرونو کې هوا وي. کله چې ستاسو وزن زیاتیږي د وزن په اندازه باندې تاسو باید په ټایرونو کې هوا هم جګه کړئ. Luftdruck regelmäßig kontrollieren einschließlich Reservat.
تل وای د ټایرونو هوا کنټرول کوي. ان د شتبني ټایر هم باید تاسو وخت په وخت باندې کنټرول کړئ او هوا یې وګورئ. هو Luftdruck für längeren Fahrten verringern. د موټر هوا کله چې تاسو غواړئ اوږد سفر ولرئ راکمه کړئ. نه، دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. نهمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Ein Spurhalteassistent mit Lenkeingriff kann Sie beim Fahren unterstützen. Was sollten Sie beachten? شپورهالت هغه وسیله ده په موټر کې یا په نوو موټرونو کې کوم چې د سړک په سر باندې هغه نښې نښانې یا لارښوونې د سړک په سطحه باندې شوي وي هغه پیژني او موږ ته د هغې د اشترینګ په وسیله لرزه راښیي، وایي چې ستاسو موټر د خط نه په وتو باندې ده، یعنې موږ سره کومک کوي. Ein Spurhalteassistent mit Lenkeingriff kann mangelnde Fahrtüchtigkeit, zum Beispiel Müdigkeit, kompensieren. دغه شپورهالته یا کوم مرستندو یا وسیله چې په موټر کې ده او موږ ته خبر راکوي چې ستاسو موټر د ځغاسلیک نه وځي، هیڅکله د یو موټر چلوونکي پر ځای باندې کار نسی کولی. نو موږ سره دا کومک نسی کولی چې موږ د ستړي اوسو بیا هم موټر وچلوو او موږ ته دا د یو بل موټر چلوونکي کومک راکولی سي. نه. Beim schlechten Fahrstreifenmarkierung nicht funktionieren کیدای سي کله چې همدغه د سړک په سر باندې سپینې کرښې یا لارښوونکي همغه کرښې وي، نو که هغه مر وهلي وي یا هم خرابې سوي وي کیدای سي وی نه پیژني او هیڅ کار ونه کوي. Das Fahrzeug beim guten Fahrstreifenmarkierung auf dem Fahrstreifen halten. کیدای سي موټر د سمو دغه کرښو کله چې د سړک باندې سمې کرښې وي او موږ د کرښو نه وځو کیدای سي موټر هلته ودرېږي. دا امکان لري. دا دواړه سم دي. لسمه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. Der Spiegelglas des linken Außenspiegel ist gesprungen. Was tun Sie? ستاسو د چپ لاس ته شیشه بیرونی شیشه هغه ماته سوې ده یا درد سوې ده، څه باید وکړئ؟ شپیګلګلاس erneuern. دغه شیشه یا بیرونی شیشه هنداره کوم چې موږ ته د شا موټرونه یا د شا وضعیت ښیي هغې درز کړی ده یا ماته سوې ده، څه باید وکړو؟ فقط باید نوي سي. بس خلاص. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د اتم څپرکي ټولې پوښتنې. تر بیا ښې چارې.